بسم الله الرحمن الرحیم. موږ او تاسې پر فایل باندې کار وکوو. نن موږ تاسې د هم ټیپ درسونه ولرو. هم ټیپ کې لومړی موږ تاسې کټ او کاپي او پیسټ ولرو. نو زه یو څو عددونه لیکم تر څو موږ تاسې ورباندې د کټ او د کاپي عملیه اجرا کړو. عددونه به راواخلو. لومړی به دا عددونه راته جمع کړو. د جمع لپاره به الټ مساوي بټن ووهو او انټر به ووهو تر څو پورې موږ تاسې ته عددونه جمع شي. کله چې عددونه جمع شي نو له دې ځایه به هم یو څه فارمټ ورباندې اپلای کړو تر څو پورې موږ تاسې ته هغسې جوړ شي او له دې ځایه به هم فارمټ ور بدل کړو تر څو په کټ او کاپي کې به موږ تاسې په صحیح شکل سره استفاده ځینې کوو. داسې مو کله ورباندې اپلای کړو نو موږ تاسې ته لومړی کاپي لرو. کله چې مو کاپي ورباندې کلیک کړو موږ تاسې ته همغه خانه کاپي شوله. په دلته چې کله موږ تاسې اوس راسولو نو لومړی موږ تاسې پیسټ لرو. کله چې موږ تاسې پیسټ کړو په اوله خانه کې چې هر څه لیکل شوي وو هغه دلته راته ولیکي. په اوله خانه کې فارموله لیکل شوې وه نو ځکه یې دلته راته صفر ولیکئ. خو که چیرې زه راسم اوس دلته اعداد ورته اضافه کړم نو ماته به همغسې فارموله لکه څنګه چې په هغه خانه کې اجرا شوې ده همغسې به دلته هم دا فارموله راته اضافه کېږي. همداسې به موږ ورته فارموله لرو. که چیرې فارموله ورباندې کلیک کړو نو فارمټ او ډیزاین چې کوم وو هغه ټول پاتې شو. یوازې فارموله یې راته کاپي کړه او کوم ډیزاین چې یې درلودی همغه ډیزاین یې پر خپل ځای پاتې شو. بل موږ دلته لرو فارموله اینډ نمبر فارمټینګ. د فارموله به راته راکاپي کړي او نمبر فارمټ بیا دغه د نمبر رایبون له دې ځای څخه تر دې ځای پورې چې کوم فارمټ ده په دې رایبون کې داسې مو هر فارمټ ورکړی دغه به راکاپي کړو. موږ د صفرو فارمټ ورکړی وو نو اوس همغه صفرونه یې ورسره راکاپي کړو او اوس فارموله هم کاپي شوې ده. کوم عددونه چې زه لیکم هغه به راته جمع کېږي خو ولې موږ تاسې ته صفرونه ورسره راکاپي کړو. یوازې عدد یې نه ده راکاپي کړی نه یوازې فارموله راکاپي کړې ده. سورس فارمټینګ به بیا اصلي ډیزاین ټولو سره وساتي. سورس فارمټینګ هم دغه اول پیج چې دی دا خاص یو له بل سره فرق نه لري. دواړو کې همغه اصلي ډیزاین چې کوم تا درلودی هغه ټول درته ساتل کېږي. یو جدول ولیکئ. جدول ته مو بارډر هم ورکړی ده. همدا جدول د زه کاپي کوم. کله چې مې کاپي کړئ دې خوا ته پیسټوم نو موږ تاسې پیسټ کې نو بارډر لرو. همغه جدول همغه خطونه به ټول راته راکاپي کړي خو یوازې دغه بارډر چې کوم دی دا به نور سره راکاپي کوي او بارډر به یې له منځه یوسي. همداسې بل موږ تاسې کالم ویډ لرو. که چیرې موږ په جدول کې یو کالم پراخ شوی یې اوس دلته موږ تاسې راسو نو کیپ کالم ویډ که موږ تاسې ورته انتخاب کړو نو بیا به همغسې کالم راته غټېږي. په دې حالاتو کې موږ تاسې ته کالم عادي شکل سره راځي. خو که چیرې زه کیپ کالم ویډ ورته انتخاب کړم نو هغه په اساسي جدول کې په اصلي جدول کې موږ تاسې کالمونه هر څونه پراخ وکړي غټوالی درلودی دلته به مو غټ وي که کوچنیوالی درلودی دلته مو کالمونه په همغسې اندازه باندې راته کوچني وي. د دې دواړو جدولو ترمنځ به تاسې فرق وینئ چې په یوه کې یو ډول کاپي کې جدول کوچنی وي او په بل ډول کاپي کې بیا جدول غټ وي ځکه چې دا د منځ کالم چې دی هغه غټ شوی ورباندې. همداسې بل ترانسپوز موږ لرو. ترانسپوز کې موږ تاسې کولی شو را او کالم ته واړو کالم وراخلي. یعنې اوس نیم فادر نیم جاب را کې لیکل شوي دي یو د بل سره څنګ پر څنګ دي دا کولی شي کالم ته واړو. اوس که چې زه دلته پیسټ کړم نو موږ تاسې ته نیم فادر نیم او جاب دا په را کې لیکل شوي دي. په دې جدول کې اوس مکافي ځینې وخت نیم فادر نیم او جاب داسې به موږ تاسې ته په کالم کې لیکل شوي دي. نو موږ تاسې جدول یې د یو شکل څخه بل شکل ته واړوئ. همداسې بل د کاپي ډول همداسې د عددو لپاره لرو. موږ تاسې به عددونه انتخاب کړو. اوس دلته موږ تاسې لومړی لرو والیو یوازې هغه عدد راته راخلي هېڅ ډیزاین نه ورسره راخلي. والیو اینډ نمبر فارمټینګ د والیو راخلي او د نمبر رایبون چې کوم فارمټ ته چې مخکې مو هم تشریح کړی همغه فارمټ ټول سره راخلي او سورس فارمټینګ سره بیا عمومي چې دا کوم فارمټ دی ټول فارمټ ورسره راخلي. خو دا والیو کې چې دی په دې کې یوازې عدد راخلي فارموله نه راخلي او مخکې چې کومې کاپیانې وي په هغو ټولو کې فارموله ورسره راخیستله. فارمټینګ بیا یوازې ډیزاین راخلي. که چیرې موږ تاسې یو جدول ته ډیزاین ورکړی همغه ډیزاین ځینې کاپي کولی شو. زه دې جدول ته یو ډیزاین ورکوم تر څو پورې بیا ځینې کاپي کړو. ډیزاین چې مو کله دې جدول ته ورکړی اوس دا ډیزاین ځینې کاپي کوو. زه راځم دلته کاپي ورباندې کلیک کوم دې خوا ته پیسټ کوم او ورته وایم په پیسټ کې دلته فارمټ راشي. اوس چې کله زه اوکې کړم د همغه جدول فارمټ یې راته کاپي کړی او دې ځای ته یې راوړی خو جدول کې چې کومه ډیټا وه همغه یې نه ده راته راوړې. همداسې بل موږ تاسې لینک لرو. کله چې یې لینک کړو په اصلي جدول کې موږ تاسې هر تغییر راولو. په دویم جدول کې به هم راځي. فرض کړئ په دې ځای کې زه د پلار په نامه کې تغییر راولم دا ورته ولیکوم. کله زه د پلار نوم یې ورته ولید کړم نو موږ تاسې دلته په کاپي جدول کې به هم همداسې راشي. یا فرض کړه د نوید د پلار نوم زه فرض کړه بل شي ته اړوم دا ورته بصیر کوم. کله چې مې د پلار نوم بصیر کړی ورته په کاپي جدول کې هم په اتومات شکل سره نوم همغسې راشي. یعنې که چیرې موږ تاسې لینک ورته کلیک کړی نو موږ تاسې په اصلي جدول کې موږ کوم تغییرات راولو په کاپي جدول کې هم همغسې تغییرات راځي. پکچر یې د عکس په شکل درښودلی شو او لینک پکچر یې بیا لینک هم ورسره ورکوي. نو تر پکچر دا مهم دی موږ تاسې به کلیک کوو ورباندې. کله چې مو ورباندې کلیک کوو کله زه دلته په اصلي جدول کې هر تغییر راولم چې کله په جدول کې هر تغییر راولم نو همغسې به راته راځي. زه دلته د دې د پلار نوم خان ده زه دا به خالد ته بدلوم. کله چې دا خالد ته بدل کړم نو دلته په عکس کې په اتومات شکل سره خالد ته واوړي. اوس زه انټر بټن ووهم. کله چې انټر بټن ووهله دلته په تصویر کې هم اتومات دا نوم خالد ته واوښتی. دا خو اصل کې تصویر دی هر څه چې زه کلیک ورباندې وکړم تغییر نه په کښې کې راځي. ولې که په اصلي جدول کې تغییر راولم نو په هغه تصویر کې به هم ورسره تغییر راځي. زه دا د ولي څه اړوم علي ته کله چې مې واړوم دلته زه کله انټر ووهم نو په اصلي جدول کې هم اتومات شکل سره همغسې واړي. یعنې په لینک کې موږ تاسې کولی شو تصویري کاپي واخلو خو دا کاپي به بیا تغییر په کښې کې راځي. که په اصلي جدول کې موږ تغییر راولو په دې کاپي کې به موږ تاسې ته تغییر راوستل کېږي. همداسې په پیسټ یوه بله مهمه موضوع چې باید یادونه یې وکړو هغه دا ده چې څنګه کولی شو دغسې عددو ته په یو وار باندې موږ تاسې ډېر عددونه یا حساب یا فرض کړه معاش ور جمع کړو. دا د کسانو معاش دی. زه غواړم چې دوی ټولو ته 500 یا 600 افغانۍ په دې میاشت کې اضافه ور جمع کړم.
نو زه څنګه کولی شم چې دا 600 افغانۍ به دې ټول عددونو ته ورجمع کړم. لومړی به 600 په یو خانه کې ولیکئ، کاپي به کړئ. کله چې مو کاپي کړئ اوس به راسئ دا خانې چې تاته غواړئ عدد ورجمع کړئ دا به ټول انتخاب کړئ. کله چې انتخاب کړئ پیسټ ته به راسئ او په پیسټ سپیشل کې به د وروستۍ برخې ته راسئ. پیسټ سپیشل کې چې کله وروستۍ برخې ته دلته موږ تاسې اډ لرو، اډ به ورباندې کلیک کړئ، اوکې به کړئ. کله چې اوکې کړئ اتومات به 9000 په 9000 600 واوړي، 8000 په 8000 600 واوړي، 9000 په 9000 600، یعنې ټول عددونه ته به 600 ورجمع شي. که ته چېرې بېرته غواړې چې دا ځینې منفي کړې نو موږ تاسې بیا پیسټ سپیشل ته راځو او دا وارې د اډ پر ځای باندې سبسټراکټ ورته انتخابوو. کله چې مو انتخاب کړئ اوکې کوئ نو له ټولو څخه به هماغه عدد بېرته ایسته شي او عدد به یې له منځه ولاړ شي. همداسې موږ تاسې ملټیپلای هم لرو، ضربولی شو. کله چې اوکې کړو دا 600 به ورضرب شي، او که مو تقسیمول نو بیا موږ تاسې ورته ډیوایډ لرو، ډیوایډ به انتخاب کوو، اوکې به کړو، موږ تاسې به عددونه ټول په هماغه شکل سره تقسیم شي. چې دا زموږ تاسې د پیسټ توپیر و له ورډ سره. په ورډ کې پیسټ ډېر په ساده شکل و، خو دلته بیا په مختلفو ډولونو سره موږ تاسې پیسټ ترسره کولی شو. همداسې بل کټ لرو، په کټ کې موږ تاسې د عدد مکمل له دې ځایه انتقالولی شو، بل چې مو هر ځای پیسټ کړئ نو پر هماغه ځای باندې به بیا عدد راته موجود وي او هغه ځای ته به انتقال شي. همدارنګه بل موږ تاسې دلته په کاپي کې لرو، کاپي از ا پکچر که چېرې موږ تاسې انتخاب کړو او اوکې کړو نو موږ تاسې به تصویر په شکل سره کاپي واخیستل شي. اوس دلته موږ تاسې ته معلومېږي چې موږ تاسې د تصویر په شکل سره کاپي واخیستل شو، خو دا داسې یو تصویر دی چې بیکګراوند نه لري، یعنې شاته یې بیکګراوند موجود نه ده. بل موږ تاسې کولی شو داسې کاپي واخلو چې بیکګراوند یې موجود وي. موږ تاسې به دا انتخاب کړو او راسه دلته به بمپ مې پر باندې انتخاب کړو. کله چې مو انتخاب کړئ اوکې وکړو نو اوس یې موږ تاسې پیسټ کړو. د پیسټ سره سم موږ تاسې ته داسې یو کاپي واخیستل چې هغه بیکګراوند لري او شاته خطونه ټول راته پټوي، یو خط هم ورسره نه ښکاره کېږي. فارمټ پرنټر د فارمټ پرنټر کې موږ تاسې کولی شو د یوې خانې ډیزاین بلې ته ورکړو، پر دې خانه باندې کلیک کوو، فارمټ پرنټر ورباندې کلیک کوو. کله چې مو کلیک کړئ اوس دغه هر ډیزاین چې دلته موجود ده دا ډیزاین به ټول راواخیستل شي او همدغه عددو ته به هم هماغسې ډیزاین ورکول شي. که دا زه بیا کاپي کړم فارمټ پرنټر ورباندې کلیک کړم، اوس چې هر ځای ته زه غواړم دا ډیزاین کاپي کړم نو هغه ځای ورته انتخابوم، ماته به هغه ډیزاین په هماغه شکل سره اپلای کېږي او ورته هر خانې چې ما انتخاب کړې د هغو ټول ته به په هماغه شکل سره ډیزاین کول کېږي. نو د نن ورځې درس موږ تاسې کلیپبورډ رایبون و، انشاءالله راتلونکي درس کې به پر فونټ رایبون او الاینمنټ رایبون باندې کار وکړو. تر بیا بلې ویډیو پر الله سپارم، ښې چارې.